سلامونه او نیک هیلې مو منئ. زه یم عايز سباون. تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو له تاسو سره د افغانستان کم ښځینه کرکټ کم لوبډلې اول میچ دی. پر دې هکله باندې له چا سره دی، چیرې دی او ولې دی، پر دې هکله باندې له تاسو سره معلومات شیرو. له دې ما سوای په خوست کې د یوې کورنۍ 10 کسان وژل سوي دي. چا وژلي دي، ولې وژلي دي، په دې هکله باندې تاسو ته معلومات درکوو. له دې ما سوای د طالبانو کم ستره محکمه سي ده، هغوی درو کسانو ته د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سزا ورکړې ده. دا معلومات تاسو درکوو چې کم کسان دي، په کوم ولایتو کې او په کم سزا په مطلب ولې سزا ورکړې ده او څومره سزا یې ورکړې ده، دا تاسو ته معلومات درکوو. له دې ما سوای د طالبانو کم مدرسې چې دي د هغه په هکله باندې یو د بشري حقونو یو بنسټ دی، هغه یو ریپورټ خپور کړی دی. پر دې هکله تاسو ته معلومات درکوو چې دا څه ریپورټ دی، ولې خطرناک ګڼل کیږي او ولې د خلکو اندېښنې دي. نو د اول کم خبر چې دی د افغانستان کم ښځینه کرکټ کم جلاوطنه لوبډله چې ده، هغه نن یعنی د جمعرات په ورځ باندې دا به کله د جمعرات یا د سلواغې 11مه چې ده، دا به په استرالیا په ملبورن ښار کې جانکشن اوال په نامه لوبغالی دی. په هغه کې به د اوله کم لوبه چې ده هغه به ترسره کوي. دا کومه لوبه چې ده دا به د بې پولې کرکټ لوبډلې سره دا کم افغانستان کم ښځینه لوبډله چې ده د کرکټ، هغه به د میچ به وي T20 میچ به وي یا شلاوریزه کم میچ دی هغه به وي، لوبه به وي. دا اوله لوبه ده چې کله طالبان رالو په افغانستان ته شاوخوا 3 کاله وړاندې، نو د کم ښځینه کم لوبغاړې چې وې هغه مجبوره سوې او د استرالیا و 2 ښارونو ته، یو په کانبرا او بل ملبورن ښار ته کم لوبغاړې چې وې هغه هلته مهاجرې سوې وې، هم هلته میچ دی ویل هغه راایستې. اوس دا کم اول میچ چې دی یا اول کم لوبه چې ده، دا به د استرالیا کرکټ بورډ په مرسته باندې هغوی په دې کې هلې ځلې کړي دي. هغوی کم لوبغالی چې دی یا کم میدان چې دی هغه یې ورکړی دی او داسې د دوی په روزنه کې مرستې ورکړي دي. نو دا اول میچ چې دی اول کم لوبه چې دا به هم هلته کیږي. له دې ما سوای د طالبانو کم حکومت چې دی سترې محکمې یا 3 کسانو ته سزا د سزا عملي کېدو کم خبر چې دی په خپله ویبپاڼه باندې دی ورکړی دی. دا 3 کسان څوک دي؟ یو د روزګان دی، روزګان کې یو کس ته شاوخوا 19 کمزوري چې دی هغه په درو وهلی دی. پر دې کس باندې کم تورونه لګېدلي وو، د لواطت تورونه ور باندې ولو. او له دې ما سوای بل کم کس دی هغه پکتیکا کې په 19 درو وهل سوی دی. دا کم کس یو د فساد باندې تورو، اخلاقي فساد باندې. له دې ما سوای بل کم دریم کم کس دی په کندوز کې د غلا په جرم باندې تور و او دو ته هم 19 درې وهلی دی. او دا کم کس دی دا یا په عام محضر کې یا د خلکو په مخ کې په درو وهلی دی. له دې وړاندې طالبانو په وار وار دا کم جرمونو کم سزاګانې چې دي که یو لوري ته د خلکو دا رایه ده چې دا په دې باندې جرمونه کمې سوي دي زیاتره، خو بیا هم د بشري حقونو کم ملاتړي چې دي او د دې ما سوی ملګري ملتونه په دې وار وار باندې تنقید یې کړی دی په دې جرمونو یا په دې کم سزاو باندې چې په عام محضر کې د دې کم سزاوي چې دي هغه دي نه ورکول کېږي، نیوکې ور باندې کړي دي او بشري دا ویلي دي چې دا د بشري حقونو خلاف یو عمل دی. له دې ما سوای د 13 شپه یا تر هغه یوه ورځ وړاندې یعنی په د چهارشنبې او د جمعرات د 3 شنبې په شپه باندې یعنی 3 شنبه ورځ تېره سوې وه او چهارشنبه وله سهار ته، نو پر هغه شپه باندې د خوست په علي شیرو ولسوالۍ کې د ابوخانه
یو سیمه ده په هلته یو وسلوال سي وو هغه یو کور ته راوښتي وو او شاوخوا 10 کم کسان سي وو هغه په ډزو باندې وژلي وو. دا څو کلو دا داسې خبرونه راغلي دي چې دا د شخصي دښمنۍ او د دوو کورنیو تر مابینځ او په دې کې 2 کم ککړ کسان چې دي د طالبانو په وینا باندې هغه یې نیولي هم دي او کم کسان چې مړه دي په هغه کې 2 ښځې دي 15 ماشومان دي او 3 چې دي هغه نارینه ښودل سوي دي. د خبرونه دي یا د ځایي کم کسان چې د هغوی په وینا سي په دا 2 کم ښځې چې وژل سوي دي په دې کې یوه چې وله هغه امیدواره وله د هغې په نسکس کمولو بچي هم په دې باندې بیا تضاد چې دی هغه د اکثره کم ریپورټونه چې دی وایي یو بچی وایي ځینې بیا وایي چې یا 3 بچیان یې په نسو. نو دا کم کسان چې دي 10 کسان وژل سوي دي او 2 کم وسلوال چې وو هغه طالبانو سمدستي په همدا سار باندې نیولي وو او دا د شخصي دښمنۍ یو دغه دی چې دا دوی تر مابین شخصي دښمنۍ وه. بل کوم غټ خبر چې دی په افغانستان کې د بشري حقونو یو مرکز دی. د بشري حقونو کوم مرکز چې دی د هغه یو بنسټ دی. هغه یو راپور تېره ورځ ورکړی و چې طالبانو په افغانستان کې کوم ولایتونه دي بېلابېلو سیمو کې او په ولایتونو کې هم او کوم هر ولایت کې 4 شاوخوا کوم ولایتونه چې دي په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی دی او په ټولو سیمو کې د افغانستان هغه که شمال لور ته دي که جنوب ته دي یا که مشرق و مغرب ته دي نو ټول سیمو کې د دې کوم مدرسې چې دي هغه بیخي زیاتې سوي دي او د یوازې مدرسې نه په دې کې د دوی په وینا چې د جهادي مرکزونه دي او د طالبانو د ایډیالوژي لپاره چې کوم مرکزونه دي چې مطلب د هغوی ایډیالوژي په مخ یوسي دا مرکزونه جوړ کړل سوي دي او اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دا کوم مرکزونه چې دي دا مطلب کم کسان چې دي یا په دې کې کم زده کوونکي چې دي له هغوی څخه اصلي کم زده کړې چې دي هغه پاته سوي دي او د په غټ شمېر باندې هم دلته کم نوي کم زده کوونکي چې دي هغه هلته ځي او زده کړې کوي په غټ شمېر باندې. نو دا اندېښنه یې څرګنده کړې چې په راروان وخت کې که چیرې همدغسې دا کیسه روانه وي نو په راروان وخت کې به دا د یوازې د افغانستان او د سیمې لپاره نه دا به د ټول کم نړۍ لپاره یو غټ خطر بلل سوی دی. ولې چې دوی دا تورونه پورې کړي دي چې هلته یوازې مذهبي زده کړې دي هلته کم ساینسي مضامین چې دي هغه هلته نشته او کم ساینسي مضامین چې کله پخوا وو هغه د لرې کړل سوي دي او مذهبي زده کړې چې دي یا توندره او کوم داسې کوم مضامین چې دي هغه په دې کې نصاب کې شامله کړل سوي دي. تاسو ته خبر درکوو چې د جهادي کم مرکزونه چې دي هغه بیا یو څه له مدرسو څخه توپیر لري او هلته کم موضوعات چې دي افراطي موضوعات زیاتره ورته ویل کېږي. د شاوخوا 1000 کمې مدرسې چې دي هغه درج کړل سوي دي په شاوخوا په تیر یو حکومت کې د 1000 مدرسو ودانۍ تیر یو کال کې طالبانو دا کوم اعلامیه خبره کړې وله یا د طالبانو کوم د زده کړو یا د پوهنې کوم وزارت چې دی د هغه کوم مشر چې دی یا ویان دی منصور احمد حمزه هغه له ملي تلویزیون رادیو سره په خپله مرکه کې ویلي و چې دوی په تیر شاوخوا یو کال کې 1000 کمې ودانۍ چې دي هغه یې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې جوړې کړي دي. نوې کمې ودانۍ چې دي کوم رسمي کوم شمیرې چې دي هغه خو نشته خو داسې د همدې وزارت په وینا باندې چې په افغانستان کې تر 21,000 څخه هم زیاتې مدرسې چې دي هغه فعلا ثبت سوي دي او له طالبانو د واک ته راتلو مطلب واک بیرته راتلو پس په دې مدرسو په زیاتوالي کوم چې دي په دې مدرسو کې کوم زیاتوالی دی هغه په ډیره زیاته کچه باندې لوړ سوی دی. یعنی په ډیر کم وخت کې ډیرې زیاتې مدرسې چې دي هغه جوړې کړل سوي دي. نو تاسو یې څه شمیرې درکوو یوازې په کندوز ولایت کې په شاوخوا یوازې 3 کالو کې
800 کم مدرسې چې دي هغه جوړې کړل سوي دي په یعنی دا په 3 کالو کې 800 مدرسې بیا په یو ولایت کې بیخي زیاتې ګڼل کېږي. له دې ما سوی په د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې 100 کم مدرسې چې دي هغه جوړې کړل سوي دي. او که چیرې مخکې خبره وکړو د جمهوریت په وخت باندې په همدې ځای کې یوازې 3 کم مدرسې چې وي هغه ولې. اوس د دې شمېر هغه د 800 پورې رسېدلی دی. یعنې له دې سره مو اندازه اخیستلی سوی سي په څونه کم وخت کې څومره زیاتې مدرسې جوړې سوي. اوس پر مدرسو باندې اختلاف ولې دی یا مدرسې ولې مطلب خلک ولې اختلاف سره کوي یا کوم متحده ملل چې دی یا د بشري حقونو کوم ادارې چې دی هغه ولې ورسره اختلاف لري. د هغه غټه وجه دا ده د دوی دا تورونه دي چې دلته چې کوم زده کوونکي دي د دوی په وینا باندې چې یو خو طالبانو کوم پوهنتونونه دي او کوم مکتبونه چې دي هغه یې بند کړي دي او کوم نجونې چې دي لالکانو ماسې او نجونې هم مجبوره سوي دي چې دې مدرسو ته ولاړ شي. د دوی اصل اختلاف پر دې باندې دی چې دلته کوم موضوعات ورته ویل کېږي هغه په زیات مذهبي دي. هغه کې ساینسي کم موضوعات چې دي هغه نشته. د هغه بیا کم تاوان چې دی د دوی په وینا یوه خو بیا دا چې په راروان وخت کې به که چیرې دا دغسې کنټینیو پاتې سي همدغسې جاري پاتې سي په راروان وخت کې به کم ساینسي مضامین چې څوک ونه وایي کم نوي کم زده کوونکي چې دي هغه ساینسي مضامین نه ووایي نو هغه به له نړۍ سره د اوږه په اوږه د تللو قابل به نسي پاته. په سیمه کې یا په افغانستان کې به د بیکاري کمه کچه چې ده ولې چې نړۍ ټکنالوژي خواته روانه ده د ساینس خواته روانه ده ورځ تر بلې کم نوي کم ساینسي کم مطلب مختګ چې دی هغه را روان دی. نو که چیرې دا کسان هم دلته پاته سي نو کم بیکاري چې ده هغه به بیخي زیاته سي. بله غټه وجه چې ده هغه دی دا ورکوي چې کوم دا زده کوونکي که چیرې 1,000 مدرسې دي 1,000 کم سے کم دي نو که دا چیرې دغسې پاته سي نو هر کال که یوازې یو کس راوځي یو کس چې کوم له دې څه د دوی دا تورونه دي یا د دوی دا اندېښنه ده که دا وسلوال خواته ولاړ سي یا دا وسله واخلي نو د کال 1,000 کم کسان چې دي دا به یوازې د افغانستان لپاره نه دا به د ټولې سیمې بلکې د ټولې نړۍ لپاره ډېره زیاته د خطر خبره وي. دا به په افغانستان کې خو به ویسي کم وسلوال کم جنګ چې دی هغه به وسلوال به هلته زیات وي نو لازمي خبره ده چې جنګ به هم ورسره وي. دا به د نړۍ و نورو هیوادونو ته دا کم وسلوال چې دی هغه به هلته ځي خپل کم جنګ چې دی هغه به پر مخ وړي. نو یقینا دا تر یو حده پورې د اندېښنې وړ خبره په دې ده چې پکار دی چې د اسلامي زده کړو سره سره هغه مضامین کوم چې دغو مطلب د نړۍ یا د نن سبا زیات ضرورت دی هغه که د ټکنالوژي سي که د صحت په بخش کې سي که د داسې نور مختلف بخشونه دي د هغې په بخش کې سي که چیرې دا زده کړې ترسره سي یا دا کوم زده کوونکي په هغه کې فارغه سي نو دا به یوازې د افغانستان د خلکو لپاره په ښه نه ورځي بلکې دا به په روان وخت کې د نورې نړۍ ته به یو مثبت د خپله ونډه چې د هغه به پکې ادا کوي. او که چیرې د دې متبادل داسې زده کوونکي راوځي چې د هغوی ذهنیت داسې جوړیږي نو لازمي خبره ده چې په روان وخت کې به کم افغانستان کې به کم وسلوال چې دی هغه به بالکل زیات سي او لازمي نه ده چې هر کس دی بیا وسلوال وي خو کم سے کم که د 1,000 مدرسې له 1,000 کې که 1000 کم کسان فارغي یا 100 کم کسان فارغي او په 100 کې 99 چې دی هغه پر مثبت خوا ځي او یو کس چې دی هغه پر وسلوالي خواته ځي نو د اندېښنې وړ خبر ده 1,000 د کال په کال کې 1,000 کم کسان چې په یو هیواد کې وسلوال تیاری دا به ډېر د اندېښنې وړ خبره وي. نو په دې باندې کوم د سیمې نور هیوادونه چې دي هغه هم تحفظات پر لري او خاص کر د متحده ملل چې دی د بشري حقوقو کوم سازمانونه چې دي
هغه وخت نا وخت پر دې باندې خپل کوم ریپورټونه چې دي هغه ورکوي او په وار وار یې ویلي دي چې د طالبانو سره باید چې کم هیواد کم نړیوال چې دي هغه ورسره کینی پر دې هکله باندې کم بحثونه چې دي هغه ورسره وکړي او دا کم زده کوونکي چې دي دغه ته د اسلامي یا د مذهبي زده کړو سره سره کم هغه موضوعات یا هغه زده کړي کم چې د نړۍ یا د وخت ضرورت دی هغه خوا هم ورته راوبلل سي دوی دا تورونه پورې کړي دي چې کم پخواني کم مضامین چې ول که ساینسي و که داسې نورو طالبانو د نور اضافتوب ما سوای هغه خو نه دي کړي بلکې هغه پخواني کم مضامین چې و هغه یې هم له نصاب ایستلي دي دا تورونه دي او طالبانو چې دي هغه په وار وار دا رد کړي هم دي خو فعلا دا کم ریپورټونه چې دا مخته راغلي دي او دوی زیات اندېښنه ورباندې څرګنده کړې ده او د خطرې یو ګنټې بللې ده چې دا د یو ټایم بم دی او کله وخت راسي دا به پټاوي نو دا و د نن موضوعات تر تاسو پورې در ورسوئ په کمنټ سیکشن کې له موږ سره کم خپل سوال چې دی یا کم موضوع په هکله باندې تاسو له موږ سره خپل کم رایه چې ده خپل کم خبر چې دی هغه تر موږ پورې را رسولی سوی زموږ چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه